د سمنټو پروژه د هیواد په لویدیځ کې دلته په هرات کې یو له لویو تولیدي او اقتصادي پروژو څخه دی. دا پروژه چې شاوخوا 40 کاله وړاندې د کار لپاره چمتو وه غیر فعاله پاتې ده او د کورنیو جګړو له امله ویجاړه سوې ده. خو د اسلامي امارت د اقتصاد محور پر بنسټ سره سم د دې پروژې اداري بیارغونه یو کال د مخه پیل سوه او اوس 95 سلنه بشپړه سوې ده. پروژه سمنت که اداره محلی ولایت هرات در اواخر توجه بیشتری به او داشته است، کار ساختمان اداری او 95% پیش رفته و با تکمیل شدن کامل این پروژه سمنت روزانه 3,500 تن سمنت تولید خواهد شد که بیشتر از 4,000 شهروند در این پروژه به کار مصروف خواهد شد. په هرات کې د اسلامي امارت د مسؤلانو په وینا د 3 پوړیزه ودانۍ 14 کوچنۍ او لویې خونې لري او د ولایت د سمنټو پروژې ته نږدې د کورنۍ او بهرنۍ انجینرانو لخوا د اکتشافي کارونو د ترسره کولو په موخه بیارغول کیږي. اداره محلی ولایت هرات در راستای خودکفایی و اشتغالزایی برای شهروندان در این ولایت تلاش‌های مستمر داشته است که لله الحمد کار روی اکثر پروژه ها به هدف اشتغالزایی شهروندان در این ولایت کار روی او جریان دارد. د دې لوی سمنټو فابریکې په فعالېدو سره چې هر ورځ شاوخوا 3000 ټنه تولید لري 4000 کسان به په کار وګمارل سي او د کارمندانو لپاره به د استوګنې بلاکونه هم جوړ سي.